أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم. سورة النجم ترتیب مصحفی په اعتبار سره 53 نمبر سورت تا، ترتیب نزولی په اعتبار سره 23 نمبر سورت تا. دا اولینیو سورتونو کې دا مکی سورت تا. دغه سورت کې الله جل جلاله د کفارو چې کوم الہو د هغې رد کوي چې دوی وایي چې دغه به شفاعای غالب وي، چې دغه یو وری موږ ته شفاعت وکړي الله به موږ خامخا بخشي. الله یې رد وکړو چې لات منات عزا دارنګې څوک ملائک کومه درجه هم ورکوي نو قهرن شفاعت نشي کوی، او هر چې انبیاء کرام دي یا هغې نه علاوه نور کوم حضرات چې دی هغې شفاعت قبلېدلی شي، هغې ته هم چې کله الله اجازت وکړي هغه به شفاعت کوي. او د خپلې بندګۍ الله جل جلاله بنده ته ترغیب ورکوي، زجرونه دي پکې، وعیدونه دي پکې. والنجم اذا هوا، قسم می دی پستوری باندې اذا هوا چې کله هوا غابه غایب شي، یا اذا هوا چې کله ارکوز شي د خپل زوینا. ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل ندا بلیار صاحبکم ملګری دی تاسو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا، وما غوا او ندا د احد نه وتلا، یعنی لکه څرنګې چې ستوره دا د هدایت یوه ذریعه ده. اوس وخت کې ګوګل دا یا مثلا نوره څه دي لارې خلک په هغې باندې معلوموي. دا اشیا چې نو دا ستورې څنګه یاد ته وبعلامات کا وبنجم هم یهتدون، چې د استوریو په ذریعې سره دوی لارې ځون ته معلوموي. دا ګړی چې کله نه د ډېر خلک د اوس هم مشرون چې په ګړی باندې نه پیږي هغه ستوري ته کسي، ستوري ته وکسي چې اوس دا شپه 14 ده یا تهجد وخت 8 ده یا نیمه شپه ده، دومره ټیم ده دومره ټیم ده. نو لکه څرنګې دغه ستوري چې دا د هدایت یوه ذریعه وه، خلکو په دغې سره ځون ته لارې معلومولې، دارنګې پیغمبر هم دا د هدایت یوه ذریعه ده، دا به هم خلکو ته لار شي. دا د دغې قسم جواب قسم په مبین کې مناسبت. وما ينطق عن الهوى، وما ينطق او غږېدو نه کوي دا پیغمبر عن الهوى د خواهش د خپل نفس نه، ان هو الا وحی یوحى، نوی د غږېدوی مګر وحی وي یوحى چې دته کېدلی شي. یو ګوره وحی مطلوع غیر مطلوع، وحی مطلوع هغې ته ویل شي چې هغه الفاظ او مضمون د هر څه د الله نه وي، خو د پیغمبر په زړه باندې نازل شي او په خوله باندې دا څرګند کي، دا هر څه د الله طرف نه وي، هغې ته قرآن ویل شي. جبریل امین چاته مخامخ خو نه ده غږېدله چې چا یې غږېدو اورېدلي، ارغله ده بعضې اوقاتو کې علیه السلام ته څرګند شوه نه ده. د نبی علیه السلام په زړه باندې ډایرکټ د جبریل امین اثرات په شروع شول. نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین،
په دا پیغمبر باندې روح الامین چې جبرئیل امین دا ور باندې نازل شي او د قرآن اتو په زړه باندې نازلوي او علیه الصلاۃ والسلام ته بیا د دغې کیفیت کا سلسله الجرس لکه د غږغا چې غنټي د دغه د आवाज په شان علیه السلام ته مخصوص کېدل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سخت ژمي کې به هم د په تندي مبارک باندې خلې چې اراونې شولې نو بیا به نورو کسانو ته پته لګېدله چې وحي اثرات شروع دي او یا به علیه الصلاۃ والسلام ته جبریل امین د دیهاتي په شکل کې روغه صحابه کرام به لیده خو چې پیغمبر علیه السلام به نه وي ته وي داسې به چا پېژندنه چې دا جبریل امین ده دحیه کلبي رضی الله تعالی یو صحابي د ډېر خوبصورت صحابي و اکثر به د اده په شکل کې جبریل امین ارتلال او په بعضې اوقاتو کې د یو دیهاتي په شکل کې علیه السلام ارغله ده جبریل امین ارغله صحابه نه ده پېژندله نبي علیه السلام نه ده پېژندله مایله سیدې علیه السلام سره کړه وروسته چې کله لوړ د نبي علیه السلام ته پته لګي چې دا جبریل و بهر حال او یو هغه وحی دو چې د علیه الصلاۃ والسلام په زړه مبارک باندې اگر نازل شي بیا الفاظ چې کله ادا کوي دا د پیغمبر شي معنا د من جانب الله دغه ته بیا حدیث ویل شي دا قرآن نه وما ينطق عن الهوى د دین متعلق د الله پیغمبر چې خبره کوي دا هر څه د الله پاک طرف نه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او رغدون کوي دا پیغمبر د خواهش نه ان هو الا وحي يوحى نه دا مگر وحي يوحى چې د کېدلی شي علمه شدید القوا تعلیم د تور کوي دغه وحي شدید القوا د مضبوط قوتونو ولا ذو مرتن چې صاحب دی قوت ولدا یا صاحب دی حسن منظر ولدا د شویش ولدا چې جبرئیل امین دا فاستوانو بيدای سیخ شو برابر شو وهو بالافق الاعلى حال دا چې دا جبرئیل امین بالافق الاعلى واغه طرف اعلی د اسمون کې مشرقي طرف چې کومو نبی علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل امین دووري په خپل اصل هیئت او شکل لیدل ده یو وخت کې چې کله دا د نبوت ابتدایي دور و نو نبی علیه السلام غار حرا کې او جبرئیل امین دا د میر سترګر خطو طرف ته شپېشت او وزر دي دوای کلاو کلو دا ټول د اسمون یو طرف نه بل طرف دا پټ کړ علیه السلام چې اولی د بهوشه شو جبرئیل امین بیا د انسان په شکل کې روغر چګ یې کړ د سره ملاو کو خاټه نه صفا کړ او دویم وری په لیلۃ المعراج کې بیت المقدس ته ګوره بتله ده د تیر جمعه هم تفصیلا بیان د بیت المقدس سره کړو بیا د هغې نه بعد منونو ته سفر شوه ده د سدرة المنتهى چې دلته کې هم قرآن کې د هغې تذکره ده عند سدرة المنتهى دا سدرتون د بیرې بوټي ته ویل شي او منتها چې په دې د اعمالو انتها کېږي دغې رسې فرشتې تللی شي دې نه اپله بیا لا مکان ده نشي تللی دا سدرة المنتهى دا په اووم سمون نه پوسه ده نو د دغې سدرة المنتهى د دغې خو ته جبرئیل امین خپل ځون په اصل شکل باندې تجاوات کا دا دوه اوري نبی علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل امین دا لیدله ده نو اوس د معراج چې کوم سفر ده د دې دوې حصې دي یوه اسرا د خانه کعبې نه بیت المقدس ته کوم مزل چې د سفر چې ده دا په قرآن ثابت ده د 15 سپیرې کوم سر شروع ده سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام د دغه منکر کافر ده او بیا د نه بعد کوم د منونو سفر چې دا په احادیثو سره ثابت دي د هغه منکر د تفصیلاتو کافر نه ده بدعتی ده گمراه ده او هر چې مطلق سفر اند سدرة المنتهى چې علیه السلام کړه نه ده نو د هغې منکر هم د دغې آیت په بنیاد باندې کافر کیږي چې بالکل یا انکار وکړي چې منونو ته هم علیه السلام نه ده لوړ نور کوم تفصیلات یا په قرآن کې نه دي ذکر شي په حدیثو کې ذکر دي خو به هر حال د منونو سفر هم نبی علیه السلام کړه ده دا د انبیاء کرامو سره ملاو شوه ده
آدم علیه السلام سره ملاو ده، عیسی علیه السلام سره ملاو ده، د یوسف علیه السلام سره ملاو ده، هارون علیه السلام سره ملاو ده، موسی علیه السلام سره ملاو ده، ادریس علیه السلام سره ملاو ده، د ابراهیم علیه السلام سره په اوم سمون کې ملاو ده. سدرة المنتهى رسې جبریل امین مزل به سره کړی ده. هغې نه اپله ویته یی چې الله پیغمبره دې نه اپله موږ ته اجازت نشته که د 21 په برابر هم زه اپله لوړه ډایرکټ زه سیزه نو اوس تو جانې تمہارا رب جانې چې څه الله دې سره کوي زه خبر دې نه یم. هغې نه پس ته الله جل جلاله نبي علیه الصلاة والسلام ارشته چک کړې ده، ملاقات شوه ده او که شوه نه ده. اکثر صحابه کرام لوی لوی صحابه کرام چې هغه یې چې د الله جل جلاله دیدار یې کړی ده الله پاک سره بلا حجابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ملو شوه ده. او بعضې صحابه کرام چې په کې عایشه رضی الله تعالی عنها هم داسې معمولي اشخاص نه دي، هغه یې چې نه الله پاک کې لیدله نه ده. د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه یو لوی عالم و دغه، نو د ده نه چا پوښتنه وکړه چې حضرت د رؤیت باری تعالی کې ته څه یې چې لیلة المعراج کې دیدار شوه ده او که نه ده شوه؟ نو هغه یو عقلي جواب ورکړه، وی زه چې تو روغړم زون ته ملاقات ته دې روغړو نو په پردې کې به خبرې دې سره کوم که زون به در باندې کسه؟ وی نه خو زون به در باندې کسې. نو وی چې نو بیا ته څه یې چې الله پاک چې غوښته نه ده دومره مزل یې په کړي دي، اسمنونو ته یې چک کړه، عرش ته یې چک کړه ده، بیا به یې زون ته نه یي ښیله. خو به هر حال هر چې په جنت کې ده نو جنت کې فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. دا نن دا سترګې چې دي په دې کې دومره پاور او طاقت نه دی بیټرۍ ته مخامخ نشو کتی. نو لہذا دا دنیا کې الله جل جلاله انسان نشي لیدی. ځکه موسی علیه السلام چې کله مطالبه یې نه وکړه رب ارنی انظر الیک، یا الله زون خو وښیه چې وخو دې وینه. الله ویته چې موسی کتی مې نشي، لن ترانی ته مې هرګز نشي کتی په دنیا کې. زړه دې مطمئن کیږي نه، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. د غره ته وکسه د خپل د انواراتو یوه تجلی وارنو د غره ته پرېږدوم، که هغه برداشت کړه نو ته به مې هم بیا ووینې. خو چې کله الله پاک خپل تجلیات په غره باندې پرېږدول نو دغه غر ټوټې ټوټې شو. فخر موسی صاعقه، موسی علیه السلام بیا هوښه پرېوته، چرچک شوی یا الله توبه مې بیا داسې مطالبات سره د نه کول نه. او هر چې په جنت کې نو صحابه کرام د علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې الله پیغمبره الله به وینو که نه؟ نو نبی علیه السلام ته فرمایي چې انکم سترون ربکم کما ترون قمر لیلة البدر، چې خپل رب به داسې په جنت کې وینوئ لکه څرنګې د 14مې شپږمای چې بالکل واضح هر څوک ویني او چا نه هم پټ نه وي، خپل رب به داسې واضح وینوئ. او قرآن کې هم الله پاک سورة القیامه کې 29 سپیره کې فرمایي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره، چې بعضې مخونه په هغه ریز باندې به تر و تازه وي او خپل رب ته به کسي. نو خدا به داسې نه وي چې څرنګې زړه غوړي چې زه الله پاک کسه نه خپل اوقات پوي د خپل اعمالو په موافق باندې به د الله جل جلاله دیدار دغه کېږي. نو چاته مثلا د میاشتې په مقدار، چاته هفتې په مقدار، چاته په ریس کې یوري وغیره وغیره. او د جنت ټول نعمتونه یو طرف تکا دا خو اوس پته نه لګېږي. الله موږ پېژندله کله ده په خوله الله الله کوو، وما قدر الله حق قدره. الله فرمایي چې د مو څرنګې د پېژندګلۍ قدر ده داسې زه چا پېژندله نه یم. نو د جنت تمام نعمتونه دا یو طرف تکا د الله جل جلاله دیدار او لیدل دغه بل طرف تکا د الله جل جلاله دیدار ولا نعمت دا په ټولو نعمتونو کې دغه لوی ده. جنتیونو ته به نوره نعمتونه بیا هېڅ ورلاږي هم نه. بهر حال اوس دغه ځای کې دا جبریل امین وینه مراد ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دلته کې سدرة المنتهی خو ته جبریل امین لیدله ده، دارنګې دې نه مخکې هم لیدله غار حرا په ځای کې. وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، ثم دنا بیا دناوی ته نږدې شو، فتدلى بیا نور زیوت وی ته نږدې شو، فکان قاب قوسین او ادنا
فکان نو بیا شو دغه پیغمبر ته دا جبریل امین قاب قوسین په مقدار د دوی کمانونو دغه چې کوم پکې ورسای شي موږ لنده وي که څه وي اردو کې کمان وي په عربي کې قوس وي نو عربو کې چې کله چا به اتحاد سره کول دوستانه به سره قایموله نو دا کوم کمان چې د هغې شه په اوښتی شي نو دا به یې وداسې ونیو بل به داسې ونیو دې دا دلته کې به داسې دا لوسته او پکې چا نیوی شي ورباندې نو دا لوستې به داسې سره میلاو کړو دا کنایه وه د انتهایي قربت نه د نږدېکت نه الله جل جلاله د جبریل امین او د نبی علیه السلام نږدېکت تصویر بیانوي چې دوی دومره سره په دې نه هم زوی سره نږدې شول نو فکان قاب قوسین او ادنا بیا نږدې شوی ته دغه جبریل امین په مقدار د دوی قوسونو او ادنا یا د زیوت دې نه نږدې فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الى عبده بیا اوخی وکړله الى عبده په طرف ته خپل بندا فاوحى الى عبده بیا اوخی وکړله الله جل جلاله الى عبدی خپل بندا ته چې جبریل امین دا ما هغه اوها چې الله ته وحی وکړه ما کذب الفؤاد ما رأى ما کذب الفؤاد نه د غلط شو انکار نه د کړه الفؤاد زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د هغې شي رأى چې کوم د په خپل سترګو باندې ولیدله یعنی جبریل امین حقیقت کې ولیدل پکې غلط شوه نه ده افتمارونه علی ما یرا تاسې جګړې کوئ د دغې پیغمبر سره علی ما په هغې شی باندې یرا چې کوم د وکتله چې کله د دا د معراج سفر نبی علیه السلام خبر خلکو ته ورکړ نو خلکو ډرامې شروع کړې چې موږ خو یې پیله نه وي چې داسې ده او داسې ده نعوذ بالله وکسه که نه بیت المقدس ته دی په یوه شپه کې درومي هغې ته خلک په میاشت کې نشي رسېدی بیا چې اسمنونو ته وړي نو بیا دا مباحثې شروع شوې ابو جهل وی تروغ درنګ نور هغه کرندې وی چې شا کتل وړي به ته دار ته وښیه چې دا بیت المقدس دروازې سوې کړکۍ یې سوې رشندنونه پکې سو مټې پکې سو لګېدلې او د ابو جهل سره هغه کسانو چې هغې بیت المقدس دا هر څه ته معلوم و لیدل کتل یې کړي وو اوس زه ته په ایمان وایي چې موږ دا اوته لاس کولی شو په د جماعت کې سره آباد یو که د کړکۍ د موتو نه اچانک څوک پوښتنه وکړي موږ به یې نه ورته وشو چې په جومات کې دومره کړکۍ دي دومره پکې دروازې دي دومره پکې مټې دي نبي علیه السلام هلته کې د دروازې ګڼلې ته خو نه ولوړ نه د کړکۍ ګڼلو ته لوړ خو چې دا ډیمانډ یې نه وکړو او علیه السلام یې که بیا مې ته وښیل وی چې بیا ایمان روری وی چې او بیا به ایمان رو نو په دغه وخت کې الله جل جلاله بیت المقدس داسې هغه تصویر دا وی تر چک چې علیه السلام یې کسي او یو شی وی ته چې کوم دوی مطالبه کړی چې دومره دروازې دي دومره کړکۍ دي او دومره مټې دي او بیا ابو جهل شاوي چې دا وښه چې د مو بلوس کې څه شی دي کوڼې وی ته نیولي نو علیه السلام یې ته وایي چې ځای ته وښایي که چې د کوم د پلوس کې نیولي دا خپل ځون ته وښایي او ابو جهل وی چې دا خو ډېره نه ممکنه ده چې دا په خپله غږېږي وی چې دا کوم مې چې لوس کې نیولي دي نو هغې کوڼ یو نه آواز وکړي چې موږ کوڼ یو او د دې ګویو کې چې دا د الله پیغمبر ده د غصې د وجې نه ابو جهل هغه کوڼې په مځکه وشتلي په توسې باندې هم جادو وکړه داسې افتمارونه علی ما یرا آیا دوی جګړې کوي دغې پیغمبر سره په هغې شي باندې را چې کوم دي لیدلي دي ولقد رآه نزلة اخرى تحقیق سره دغه پیغمبر لیدلی دی جبریل امین لره نزلة اخرى یوري بیا هم چېرته کې عند سدرة المنتهى په خو د سدرا د هغه بیرې بوټي کې المنتهى چې په هغې باندې انتها کولی شي عندها جنت المأوى دغې بیرې بوټي خو ته ده جنت المأوى چې د مؤمنینو ټکاناتو دغه جنت دغه دغې خو ته ده اذ یخشا سدرة ما یخشا په هغه وخت کې چې پټ که د دغې بیرې بوټي لره ما هغې شي یخشا چې کوم پټ که نو څه شی پټ که علیه السلام فرمایي چې یو رنګین پتنګون وو او څه عجیبه روښنایي وې پکې چې د هغې حسن او ښایست زه بیانوی نه شم نو هغې دا پټ کړی ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر نو کوتاه شوه نو کوږ شوه نظر وما طغى او نه تجاوز ورباندې کړی لقد رأى من آیات ربه الکبرى تحقیق سره ولیدل نبی علیه السلام په دې کې من آیات ربه
د نشاناتو د رب خپلنا الکبرى لوی لوی. واخر دعوانا الحمدلله رب